السلام علیکم دوستانو. په سوشل میډیا باندې به تاسو ځینې ویډیوګانې هم کتلې وي. دغه ویډیوګانو کلیپس تاسو سره شریکوو، مکمل ویډیوګانې تاسو سره شریکوو چې نن سبا خلک په یوټیوب باندې او یا په سوشل میډیا باندې په کومو طریقو باندې پیسې ګټي او دغه بې شرمیانې څنګه شروع شوي دي. نو مکمل ویډیوګانې به هم تاسو وګورئ. قدرمنو، د هغې نه وړاندې یو څو خبرې کول ضروري ګڼم چې تاسو ته معلومه ده په یوټیوب باندې نن سبا خلک پیسې ګټي بالکل، او دغه پیسو دغه یو ښه ذریعه هم ده، ځکه چې د خلکو پرې رزق روان دی. خو نن سبا که موږ تاسو وګورو نو ځینو خلکو ترې داسې ګنده کاروبار جوړ کړی دی چې کوم د هیره منډۍ او یا د نورو چکلو یا د بدکارو جینکۍ وې هغوی راوتلي. هغوی هر قسم بولټ کوم ویډیوګانې چې دي هغه جوړوي، د خپل حیا عزت خو هېڅ خیال نه ساتي. خو هغوی د پښتنو بچي بې لارې کړل. په دې کې علي شاه هم ده، په دې کې نورې جینکۍ هم دي چې په هغې کې زیبا ګل یا شیرینه درانۍ نورې داسې دي چې پښتنې دي، که هغه دي کې پنجابیانې هم دي چې هغوی دغسې بېهوده کنټینټ جوړوي. په دغه طریقه اگر که هغوی لکونه روپۍ وګټلې، ډېرې زیاتې پیسې وګټلې، خو ډېره زیاته د شرم د افسوس خبره ده چې دوی دغسې کنټینټ جوړوي او په دې باندې دوی پیسې ګټي. تاسو په سکرین باندې کتلی هم شئ. موږ دوی ته خواست کوو چې په سوشل میډیا باندې خو نور هم داسې کنټینټ جوړېدلی شي چې په هغې باندې تاسو پیسې ګټلی شئ. نو بیا څه ضرورت چې دومره بېهودګي، دومره بې شرمي تاسو شروع کړې ده او تاسو د دې نه قلاریږئ. د دې نه وړاندې هم که زیبا ګل وکتل شي یا نادیه ګل وکتل شي یا نور وکتل شي، نو دوی هم داسې بېهوده ویډیوګانې جوړې کړي دي، که هغه د ډانس په شکل کې وي، که هغه په نورو شکلونو کې وي، نو داسې بېهوده ویډیوګانې دوی جوړې کړي. نو پکار ده چې د هر څه نه ځانونه وساتل شي او دغه ویډیوګانو نه مکمل بایکاټ وشي.